سلامونه ملګرو د لندن د ځمکلاندې اورګاډي د پیژندګلوۍ په برخه کې نن بیکر سټریټ ته راغلی یو مخکې ماته ولیدله بیکر سټریټ یوه په زړه پورې خبره دا ده چې دلته هغه تاریخي ځایونه هم باید در وښیم چې ورسره مله دي. یو شی دا دی، دا د شرلک هومز په نامه د انګریزي یو لیکوال دی، د انګریز لیکوال آرثر کنن د تخیلي کیسو یو کرکټر دی دا، او دا اصلا په پولیسو کیسو کې د پولیسو په داستانونو په کیسو کې راځي. ښایي دا د مجسمه ده دلته، دا د یو او هلته د مادام توسو په نوم باندې یو بل نندارتون دی چې هلته معمولا دا د ژوندیو انسانانو مجسمې جوړې کړي دي او دا ویښته یې همداسې سم صحیح ورته جوړ کړي، سترګې او دا داسې معلومېږي لکه ژوندی انسان. هلته مو بیا بله ورځ ورولم، خو نن مو بیا یم د لندن هغه انډرګراونډ ته چې بیکر سټریټ نومېږي، او دا د همغه لومړنیو کرښو نه دی چې په 1883 کال کې پرانېستل شوی. دا یې هم دا برخه ده او دا یې هم هغه. نو د لندن انډرګراونډ بېلابېل کرښې لري او د هغو کرښو په لړ کې چې زه نن غواړم ځینې در وښیم. مثلا دغه د بیکر سټریټ سټیشن چې دی، ګوره بیکرلو لاین لري چې دا بیکرلو لاین لندن شرق او غرب سره وصل کړی دی. د هامر سمیت او سیټي لاین او سرکل لاین یعنی القوي خط دی، دا دی چې دا داسې راتاو شوی دی د لندن په مرکز باندې، او میټروپولیټن لاین او هغه ته هم جوبیلي لاین دی. دا لاینونه دغه کرښې بله ورځ بیا پوره درښیم، خو اوس راځئ چې په خپله د بیکر سټریټ ته ورننوځو چې دلته څه کیسې دي. او دغه برخه چې دا خو نو په 1912 کال کې دوی بیا رغولې ده دغه د سټیشن دا برخه. البته یعنې هماغه لاینونه دي او زه غواړم چې ځینې کرښې تاسو ته در وښیم او په یوه کرښه کې بیا زه ولاړ شم او هلته به تاسو هم په سفر کې را سره ملګري شئ. داسې دا یې وینې ایست باوند پلاتفورم 5. ایست باوند یعنی د ختیځ په لور ځي که نه، او ویست جنوب ته، ویست لویدیځ ته وایي، ساوت جنوب ته وایي، ایست ختیځ ته وایي، نورت شمال ته وایي. نو په دې کې لږ را سره بلد شئ ځکه چې دا د لندن ختیځ او لویدیځ او جنوب او شمال ته مو بیایم. وینې دغه چې تېر شو دا د لندن ختیځ خواته ته، او طبیعي ده چې له ختیځ نه لویدیځ ته ځي. نو دا یو له هغو کرښو دی چې ډېر پخوا جوړ شوی و، د لومړنیو انډرګراونډ کرښو نه دی. لږ به نور هم په دې ځای کې چکر درکړم. وینې دا هغه مهم سټیشنونه دي، ویمبلی، هارو، اکسبریج، واټفورډ او امرشم. دې خواته دا اورګاډي روان دي که نه دغو سیمو ته. دا یې هم د میټروپولیټن لاین کرښه ده، هاخوا ته جوبیلي لاین ته ورځئ او دې خواته بیکرلو ته. دلته یو تاریخي څلی درښیم په همدغه بیکر سټریټ کې چې او دا د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې له 1914 تر 1913 کاله پورې دغه کسان چې دلته نومونه لیکل شوي دي او دوی د برطانیا یا د لندن د اورګاډي د پټلیو د ځمکلاندې اورګاډي د پټلیو کارکوونکي وو چې
چې لیکلي دي هلته چې د واچا په غوښتنه او د هیواد په غوښتنه دغو کسانو د خپل هیواد د ساتنې په لاره کې قربانۍ ورکړي دي، سرونه یې ورکړي دي. او طبعا د دې لپاره دلته هم یوه نښه وینئ، دا هغه توپ مرمۍ ده چې 12 انچه ده او په دې توګه د همغو جنګونو یا د خلکو د سرښندنو د په یاد دې کې جوړه کړې ده. معنا ده چې هر څوک د خپل هېواد د ساتنې لپاره قربانۍ ورکوي. افغانستان هم د هغو وروستیو چې قربانۍ ورکړې نو څلوېښت کاله جګړې روانې دي. په دې هیله چې نور د جنګ نوم واړوي. اوس خو بیا یم هغې کرښې ته چې د مخکې مې درته وښودل چې میټروپولیټن لاین دی او میټروپولیټن لاین زما کرښه ده. زما معنا ده چې زما نه ده خو ما کور ته رسوي. معنا یې دا ده چې داسې فکر ونه کړې چې دومره تکړه یم چې زه کرښې لرم. نو دلته هم الخیره خپله کرښه کې راسره سپاره شئ. دا اورګاډی چې راغی دا د لندن ختیځ خواته درومي. زه د لندن لویدیځ ته درومم. نو دا نه دا بل چې راځي دا راورسېده دا زما دی. زه خپل اورګاډي ته ورځم. بس تاسو به راسره ملګري شئ په اورګاډي کې. نو بیا به له خیره نورې کیسې هلته درته وکړم. This is Bacon Street. This is the North Station. Metropolitan Line train to The next station is Finchley Road. Change for the Jubilee Line. Metropolitan Line train to Uxbridge. The next station is Wembley Park. شپږ زونه لري، یعنې چې شپږو برخو ویشل شوی دی. او لومړنۍ برخه یې چې اول زون یا اوله ساحه ده، دا د هېواد پارلمان پکې دی، د لومړي وزیر دفتر او کور دی، وزارتونه دي، د ملکې چې اوس نشته، اوس باچا د هغې زوی دی چارلز، د هغې کور دی چې بکینګهم پیلس یا د بکینګهم ماڼۍ ورته وایي. مهم دفترونه دي، د بي بي سي دفتر دی هلته. دویم زون بیا کورونه شروع کېږي. په اول زون کې هم په اوله ځای برخه کې کورونه شته، خو اکثره دفترونه دي. او ډېره برخه چې هلته د هغه د ویسټ منسټر په نوم یادېږي. د هغه نه وروسته بیا دویم زون دی چې هغه مرکز ته نږدې دی. بیا دریمه کړۍ راځي، هلته بیا دفترونه کم دي، وزارتونه کم دي، سفارتونه بیخي نشته. البته وزارتونه، سفارتونه او دولتي او حکومتي ودانۍ په لومړۍ کړۍ کې دي، په لومړۍ زون کې، زون 1 ورته وایي. موږ اوس زون 3 کې یو، ځکه له اول نه مو راتېر شولو، د دویم نه دا دی تېر شولو او دریم ته راورسېدلو. بیا پسې څلورم زون راځي چې کورونه دي، دا سپوږمۍ کورونه اکثره، او څلورم همداسې پنځم شپږم. هغه نه وروسته بیا د لندن ساحه خلاصېږي، بیا د لندن نه وځي بهر. نو که تاسو په انډرګراونډ کې یا په دغه اورګاډي کې ځئ، تاسو باید داسې ټکټ ولرئ چې هغه په دې ټولو زونونو کې وچلېږي.
ځکه چې بیې هم فرق لري. که په اول زون کې وایي یوه بیه ده چې ارزان دی، دویم کې بل ده او دریم کې په همدې ترتیب. زه په څلورم زون کې اوسېږم او بیه بده نه ده، یعنې دومره ډېر ګران هم نه دی. خو دلته ته کولی شي چې د اول زون یو ټکټ واخلې، مثلا د دویم ځان ته واخلې که ضرورت ورته لري. کولی شي د پوره ورځې ټکټ واخلې د 3 میاشتو، د 6 میاشتو، د یو کال چې هغه ارزان پرېمېږي، خو پیسې به یو دم ورکوي یو ځای که نه. په دې توګه اوس دا د یو جومات نه اوس تېرېږو. مګر دغه جومات نه دی دا دا هم افغانان پکې ونډه لري، لمونځونه پکې کوي، خپل مراسم پکې لمانځي. د ویلسټن په نامه سیمه ده او د ویلسټن جومات و. د ویلسټن راتېر شولو. میټروپولیټن لاین ښه دی، ښه په دې معنی چې اورګاډي زر زر راځي او ځای هم پکې وي او دروازې خلاصې دي. مثلا تاسو ګورئ دلته په دې منځ کې دروازه نشته، تر اخره پورې تاسو کولی شئ چې لاړ شئ او راشئ، مخه مو څوک نه نیسي او هوا پکې ښه وي. نو خو اوس په میټروپولیټن لاین کې یو. نو اوس موږ څلورم زون ته راورسېدو او دا د یوه ته رانږدې یو، دا د ویمبلي سټیډیم دی چې یوه ورځ د هغې په اړه هم معلومات درکوم پوره، چې څومره کسان پکې ځایېږي، کله جوړ شو، ولې جوړ شو. په دې برخه کې بیا ځان ته پروګرام جوړوم. وینې دغه ګنبده چې تاسو ګورئ ده، دې ته ویمبلي سټیډیم وایي او دا اورګاډي سټیشن هم د ویمبلي سټیډیم په نوم یادېږي. اوس به اعلان په خپله واورئ د یوې ښځې په غږ کې. The next station is Wembley Park. Change for the Jubilee line. Exit for Wembley Stadium and Wembley Arena. Mind the gap between the train and the platform. دا هم د ویمبلي سټیډیم شو. دا ټرین نور هم اخواته درومي، د لندن لویدیځ ته نور هم دوام ورکوي خپل حرکت ته. خو زه ترې کوز شوم ځکه زما څلورم زون دی او زه خپلې سیمې ته راورسېدم. دلته بیا نور اورګاډي دي په دې ځای کې، هغه بل لاین ورسره ګډېږي که نه، د جوبیلي لاین. ویمبلي سټیډیم چې درته ښوولی و دا دی. It's up to you guys. Shirts off, these guys. That's our cat out. That's these shirts, okay. لویه لاره چې د پښو لاره ده یوازې همغه سټیډیم ته ورغلې ده، ویمبلي سټیډیم. نو ویمبلي سټیډیم بله ورځ در باندې ګورم صحیح چې سم مې وګورئ او ورسره اشنا شئ. له تاریخ سره مو بلد کړمه د سټیډیم چې کله جوړ شو، په کوم کال کې، او مخکې البته دلته څه و، دا باندې به هم وغږېږو. ستاسو د معلوماتو لپاره مخکې فقط یوه دښته وه دلته، نور هېڅ نه و په دې ځای کې. دغه سړک چې وینئ دا خښتو یې جوړ کړی، دا هم اوس جوړ شوی دی، مخکې نه و. بس او هغه سټیډیم او دغه کورونه دا وینئ ټول نوي نوي کورونه یې جوړ کړي، دا هم مخکې نه و. نو
د ویمبلي سټیډیم نه راتېر شولو. دا دی داسې یو 10 دقیقې د پښو لاره وه. له دې ځای نه داسې معلومېږي ګنبده د همغه سټیډیوم. او دلته په دې لاره باندې داسې راغلم د خپل کور خواته، او زما د کور ته اوس را نږدې یم. خو دلته زما د بچی هیلې ښوونځی درښیم. هیله سږ کال په 2 میاشتو کې له دې ځایه درومي او منځني ښوونځي ته ځي. دلته د منځنیو ښوونځیو او د لومړنیو ښوونځیو زده کړه جبري ده. تاسو نشئ کولی چې په خپله خوښه ماشوم په کور کې وساتئ. نه، که تاسو دا کار ونه کوئ، تاسو اول ناغه درکوئ، جریمه باید ورکوئ. اول به د خپل بچی مکتب در وښیم. دا ویمبلي پرایمري سکول، یعنی د ویمبلي لومړنی ښوونځی. نو خبره مې دا کوله چې که تاسو ته دا اختیار درکړی شي چې ماشوم ښوونځي ته بیایې که نه، تاسو انتخاب نه لرئ. تاسو باید ماشوم ښوونځي ته بوځئ. دا جبري دی. دلته لومړنی ښوونځی او منځنی ښوونځی تر 12 پورې زده کړې جبري دي په دې وطن کې. له هغه نه وروسته تاسو خوښه ده که ماشوم که جنۍ وي که هلک وي باید جبري ښوونځي ته ولاړ شي. خو له هغه نه وروسته بیا دا ازادي تاسو لرئ چې له 12 نه وروسته که پوهنتون وایي که نه وایي، هغه د دوی خوښه ده. خو ښه دا ده چې ویې وایي. مثلا زما ماشومانو ټولو پوهنتون، ټولو خو نه، خو دا نور خواړه دي. مثلا 2 پوهنتون لوستی دی، ترې خلاص شوي دي. یوې ماسټري هم کړې ده. او دا بله هیله مې چې درته وښوله دا نو تر اوسه پورې هم لومړني ښوونځي کې ده، او 2 میاشتې وروسته به منځني ښوونځي ته ځي، او له هغه نه وروسته به بیا نو له خیره ځي پوهنتون به وایي. نو ګوره به تر هغه پورې څوک مړ او څوک ژوندی